دوه د خوښۍ او ابادۍ خبرونه چې هر افغان به یې په لیدو خوښ شي. دا چې څه خبرونه دي نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. لومړی خبر، طالبان په قطر کې میشتو طالب مشرانو پریکړه کړې ده چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون سره هم مهاله به په افغانستان کې له حکومت سره ورکم کوي، خو دا پریکړه به علني نه بلکې پټه وي. په قطر کې طالب سرچینو خبریال وی پاڼې ته وویل چې دا ژمنه د ملا عبدالغني برادر او زلمی خلیلزاد ترمنځ شوې او ښاغلي خلیلزاد له یادې موضوع نه ښایي ولسمشر غني هم خبر کړی وي. که څه هم د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د استازي زلمی خلیلزاد غوښتنه د بشپړ اوربند وه، خو بشپړ اوربند سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر ملا عباس ستانکزي مخالفت ښودلی دی. قطر میشتو طالب مشرانو په پاکستان کې د میشتو طالب قمندانانو سره هم دا موضوع شریکه کړي او ټول لوري په دې سلا شوي چې د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال به تاوتریخوالی کمیږي او د اوربند پروسه به غځیږي. دوهم خبر، پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې پرانیزي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان اعلان کړی دی چې په یوه اونۍ کې به له افغانستان سره خپلې ټولې لارې په عادي ډول بیرته پرانیزي. د نوموړي په وینا دغه لارې به د سوداګرۍ او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي او دوی پر یوې طرحې کار پیل کړي چې ټول څه د کرونا وایرس مخکینی حالت ته وګرځي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د یوې طرحې د جوړېدو اعلان کړی و چې پر اساس به له افغانستان سره د پاکستان ټولې لارې په عادي ډول پرانیستل شي. د شنونکو په وینا پاکستان دغه اقدام ځکه کوي چې له اقتصادي اړخه له خراب وضعیت سره مخ دی. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه د خوشحالۍ او آبادۍ خبرونه به مو راسره تر پایه پورې لیدلي وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.